اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو پښتنو ټول ستړي مشئ. قدرمنو پښتنو ورونو خویندو، تېره ورځ مې په اخبار کې یو رپورټ کتو چې پښتونخوا د جنکو په تعلیم په شرع کې د پاکستان د نورو صوبو نه وروسته پاتې دی. نن مې په اخبار کې وکتو چې پېښور کې د آباد علاقې د سرکاري سکولونو جنکو سره بعضې ناپوه هلکان چیړچاړ کوي. د دغې خلکو د ګلبهار پولیس سټیشن سره بیا رابطه وکړه، خو پولیس پې څه خاص رد عمل وانغستو. د دغې په وجه بعضې مور و پلار خپل لوریانې په کور کې نولې د تعلیم نه یې منع کړې. قدرمنو، یو طرف ته فارمبې بورډ او په نورو ډېرو نومونو ډېر فیسونه، بل اړخ ته په پښتنه خاوره د پښتنو جنکو سره د بدتمیزي د واقعیت په پښتنه خاوره د پښتنو جنکو په تعلیم کې رکاوټ جوړیږي. زه به د پښتونخوا حکومت ته دا خواست کومه چې هغوی ته جنکو په تعلیم کې څومره اسانیانې راوستی شي، هغوی ته د څومره تحفظ ورکولی شي پکار ده چې ورکړي، چې پښتون قوم هم د یووالي امن او پرمختګ په لار روان شي. والسلام. ژوندی دی پښتون قوم، ژوندی دی ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ.